سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم. سورة البقره د اولی حصې دریم باب شروع شوی د آیت 40 نه. په دې دریم باب کې هغه اصل مسله ده اثبات التوحید په خطاب خاص سره بنی اسرائیل مخاطب کړي دي. که نور خلق مسله د توحید نه مني نو تاسو خو د انبیاء اولاد یې، تاسو دا مسله ومنئ. په دې باب کې شپږ خطابات کوي بنی اسرائیلو ته. په هغې کې اول رکوع بطور تمهید راوړي 40 نه شپږ 40 پورې. په تمهید کې شپږ خبرې کوي، درې پلیتې ذکر کوي د یهودو چې هغه اصل د یهودیت دی، تحریف، کتمان حق و ترک عمل. هغې مقابل درې صفات ذکر کوي د مؤمنانو: صبر، صلاح و ایمان بالآخرت. بیا اول خطاب د آیت نمبر 40 نه شروع شوی دا تر آیت 2 پورې ذکر کوي. په دې اول خطاب کې بیان کوي د 8 نعمتونو 2 نقمتونه او تتمه بالترغیب. باغی کې اول نعمت داغي بیان شروع شوی د آیت نمبر 50 کې 9 آیت. هغه نعمت د جانب د الله نو په بنی اسرائیلو چې هغه نجات من فرعون، د فرعون نه نجات ورکول، د فرعون نه خلاصول. باغی کې مونږه د آیت هغه اصل عنوان ذکر کړی دی چې هغه نجات من فرعون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او کله چې نجات مې درکړو تاسو ته من آل فرعون، د فرعونیانو نه. آل فرعون باندې مونږه تیر درس کې وضاحت کړو او باری تعالی فرمایل نجات مې درکړو تاسو ته د فرعون نه. سوال دار اتلو چې د فرعون څه کولو چې الله تعالی د بنی اسرائیل ته ما تاسو ته نجات درکړو، ما تاسو بچ کړی وای. دا غي جواب د پاره مخې ته دای وضاحت کوي: یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم. چې فرعون به بنی اسرائیل لا بده بده سزاګانې ورکولې، چې پاغي کې وړيره بده سزا هغه دا و یو چې داغي زامن به ذبح کول، او دویم داغي د خزونه داغي د جنکونه به حیا غسته. نو دا دو بد عذابونه او بد سزاګانې وي داغه خلکو د پاره. او باری تعالی فرمایي چې ما د داسې ظالم نه تاسو بچ کړی چې ستاسو زامن ستاسو بچی به ستاسو پر وړاندې ذبح کولو، ستاسو د خزونه ستاسو د لوریانو نه به ستاسو په وړاندې داغي حیا عزت اغستی. نو ما د داسې ظالم نه تاسو بچ کړی، نو تاسو سم دا مسله د توحید نه منئ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او کله چې نجات مې درکړو تاسو ته من آل فرعون، د فرعونیانو نه، یسومونکم رسول به تاسو ته،
یسومونکم سام یسوم معنی د اراده کول، نزدې کول، تکلیف رسول. نو یسومونکم معنی بدل تسوی معنی رسول د تکالیفو. د کمخې ته دا سوء العذاب دای وضاحت د سبه رسولو. سوء العذاب یعنی اشد العذاب، مطلق عذاب داو چې دین خادمان جوړ کړیو. دام یو عذاب په دی باندې چې فرعون څه کړیو، د دوی نه خادمان جوړ کړیو، خدمت به ته اغستو، هر قسمه خدمت. کاغه زمیدارو، کاغه د دې د کور صفایا نه وي، کاغه د دې د پاره پخلې کولو، کاغه د دې څوکیداری کولو، کاغه دې د پاره جنگیدل، خپل ویني تویولو، هر قسم تکالیف به دې تر سوالو. نو دی وجه مطلق عذاب ذکر کو. سوء العذاب بد سزاګانې، بد عذابونه چې پاغي کې یو د دوی نه خادمان جوړولو. لکه اوس هم تاسو ګورئ د فرعون په نقش و قدم باندې کفار روان دي. زمونږ د دې بن اسرائیلیانو نه خادمان جوړې لګیا دي. که غورو کې نن د مسلمان ذهن څه جوړ شوی، په دې کې به ښه ښکلې نوکري، ښه تعلیمونه به کوي، خو سه د بهر اورېدلې هلته پیسې ډېرې دي، تعلیم ورته پرېږدي، د مزدورۍ دپاره ځي بهر ملکونو کې، دلته نه پی ایچ ډي ایم فلمس کړی، هلته لاړ شي په یو هوټل کې صفایانې کوي، د هغې پلیټونه صفا کوي، د پیزاګانو ډیلیوري کوي. دا زموږ د مسلمانانو حال دی. دا هغه د فرعون په نقش و قدم باندې دا کفار روان دي، او دغه بن اسرائیلیان دا ټولې په دې عذابونو کې گرفتار کړي دي، ټولې خادمان کړي دي. خپل اوچت کارونه په یونیورسټیانو کې سبقونه خودل، دارنګ په هسپتالونو کې د طب کار کول، په لوی آفیسز کې دا نور خدمات کول، هغه مسلمان لچرته ورکوي، هغه خپل خلکو باندې کوي. او زمونږ مسلمانان نو څوک د هغې سپي وینځي، او څوک ورله لارې کوڅې صفا کوي، څوک ویڼۍ صفا کوي. دغه چل نن د انګریزانو د مسلمانانو سره وکړه، کم چې به فرعون د بن اسرائیلو سره کولو. نو سوء العذابی رسول به تاسو ته بدې سزاګانې، بدې سزاګانې به درته رسول. وردیزی کې وی یسومونکم سوء العذاب، بدې سزاګانې به درته رسول. یذبحون ابناءکم، دلته ووی عاطفه یې راونړو چې یو بدې سزاګانې به در کولې، خو ووی عاطفه یې ذکر نه که، او وجل به هم زامن ستاسو نه، وو عاطفه دلته ذکر نشو. نو دلته وو عاطفه نشته د عذاب او یذبحون په منځ کې. دا ځکه چې یذبحون دا تفسیر دی د عذاب، یا دا چې دا تخصیص شو بعد تعمیم. قبل د سوء العذاب نه مراد عام سزاګانی، نو پاغي کې هر یو عذاب، هر یو سزا شاملو. نو پاغ عام عذابونو کې، عام سزاګانو کې دغه یو تراواغسته چې دا یو سخت سزا وا. هغه سو یذبحون ابناکم، ذبح کول د بچو د دوی. نو بچی به ورله ذبح کول، هغه به ورله حلالول. نو یاد ساتي تفسیر او د مفسر او تفسیر په منځ کې واو ناراضی عاطفه. دا تفسیر د دې روستو د سوء العذاب چې پاغه بدو سزاګانو کې او سزا وجلو د زامن او ستاسو زامن به وجل. یادا چې دا جمله د مستانفه روستو سوال راتلو چې څنګه عذابونه به دیل ورکولو. هر کلا یذبحون ابناکم جمله شي دا مستانفه شي،
سمانه دلته استیناف دی، یعنی د رستو سوال جواب دی. رستو سوال راتله سوء العذاب، بدې سزاګانې به ورکولې. نو سوال دا راتلو هغه بده سزا څه ده؟ نو په هغې کې یو ذکر شه، یذبحون ابناءکم، ذبح کول به دوی ابناکم زامن ستاسو، ستاسو زامن به ذبح کولو. نو دا هم جواب کېدی شي. نو یا خدا سوء العذاب یذبحون ابناکم د دې سوء العذاب د پاره تفسیر دی، دای وضاحت دی. او یا دا چې دا جمله د مستانفه د وروستو سوال جواب دی، یذبحون ابناءکم. ګوره دلته یې واو عاطفه نه دی ذکر کړی، حالانکه مخکې را روان دی سورت ابراهیم لګو ګورئ. سورت ابراهیم 14 نمبر سورت، آیت د دې دی آیت د دې دی شپږم، 14 سورت شپږم آیت. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اذْكُرُوا، او کله چې ویلو موسی علیہ السلام خپل قوم ته یاد کې نعمت الله علیکم، نعمت د الله پتا سو. ګوره دا د الله نعمت دیږي کې ورته نعمت وي. اذ انجاکم من آل فرعون، کله چې بچ کړي وي تاسو د فرعونیانو نه. یسومونکم سوء العذاب، رسول بتا است فرعون سوء العذاب، بدی بدی سزاګانی. ويذبحون ابناکم، او ذبح کول به زامن ستاسو، بچی ستاسو، هغه به درته ذبح کولو. نو دلته واو په منځ کې راوړې ځکه سوء العذاب نه مراد نورې سزاګانې دی، او یذبحون ابناکم دا تی جدا کدا بل سزا. اول ته مونږ سوې چې د سوء العذاب د پاره دا تفسیر دی یذبحون ابناءکم، یا دغه استیناف جمله مستانفه شه، نو دا دغه سوال جواب شه. یذبحون ابناکم، ذبح کول به ابناکم زامن ستاسو. ابنا مخکې ما تاسو ته ویلو دا جمع ده د ابن، ابنا جمع د ابن، مراد تسدی بچی دی، هلکان زامن. نو دی له زامن ذبح کولو دا ډیره سخته سزا ده. ذبح کول د بچو د زامنو چې د چا په وړاندې د هغه د زوی په مرۍ باندې چاقوسو کیدي، لا یې راښکلي م نه وي، نو د هغه زړه درزو کی، چله زوی راله ونه وجني، حلال نه کی. او هغه ظالم د دې په وړاندې به د هغې بچي ذبح کولو، دا ګورې ډیره سخته صحنه ده. که یو تن ورته سوچو کی ځان په قیاس کی، بچی قیاس کی، دا ګورې ډیر سخت زور ورکوي انسان له. ډیر لوی ظالم و فرعون چې دا بچی به ورله حلالول. نو وی یذبحون ابناکم، وجل به زامن ستاسو بچی به ذبح کول. دا په سورۃ القصص کې بم راشي چې دا بچی به ولی ذبح کول، ورته د دې مقصد او غایت لګو ګوري. سورۃ القصص سورۃ القصص سورت نمبر دے 28 آیت نمبر دے 4 چې دا زامن به ولې ذبح کولو. سورۃ القصص 28 سورت آیت 4 ان فرعون علا فی الارض، یقینا فرعون ځان غټ ګڼلو فی الارض په مصر په ځمکه کې، وجعل اهلها او ګرځولیو اهل د دې شیعان ډلې ډلې، یستضعف طائفة داسې حال کې کمزوري کول به طائفة یو ډله منهم د دینه. څنګه به ذبح کولو؟ یذبح ابناهم، داسې حال کې چې ذبح کول به بچی د دوی. نو په دې طریقې سره به دا بنی اسرائیلیان سکول، دا به کمزوري کولو چې بچی در لوجنی، لازمه خبره ده ته به کمزوري کیږي.
نو د دې د کمزوري کولو دپاره چې دی په ما حاوی نشي د هغې بچي به یې وژلو. نن هم وګورئ فرعونیان شته په کومو طریقو باندې خلک ورکوي او هغه ورله وجني، پته یې ونه لګي، درک یې ونه لګي. دا دغه فرعون زامن دي، دا د هغې بچي دي. نو دا بچي درله وجني. ګورې یو د بچو وجل داسې وي چې د هغې په مرۍ چاړه کېده او ختم یې که. یو د بچو وجل داسې وي چې هغه روحاني مړ که. نن انګریز لګیا دی ستا بچي تاله روحاني وجني. قرآن نه په غفلت کې پاتې کوي، حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، سیرت د پیغمبر علیه السلام نه په غفلت کې پاتې کی. نن تاسو خپل معاشره وګورئ، ځوانان په کومه لاره روان شو. هلکان خو پرېږده، جینکۍ وګورئ په کومې لارې روانې شوې جینکۍ. نو دا هم د بچو وجل دي. ځکه صلاح الدین ایوبي رحمه الله فرمای وای چې کم قوم ته بغیر جنگه ختمول غواړي، شکست ورکول غواړي، داغي په پیغلو کې، داغي په ځوانانو کې بے حیايي خوره کا. هغې سره د جنگ او د قتال ضرورت نشته، هغې به خپله ختمیږي. ځکه دغه ځوانانی، دغه هلکانی چې همدي یو ملک او یو کلی یو ځای سنبالوي، همدي خدمت کوي. دې کې څوک ډاکټران شي، څوک انجینیران شي، څوک پکې سپایان شي، دی خدمت کوي د قوم. چې ستا بچي بې ضمیره شي او هغه د دې زمانې دا چې کوم هلکان دي او دې لوفرو ته او دې غلطو کارونو ته کار وي او دې ډمامو ته کار ویلي، نو بس هغه هم په همدې لیست کې شامل شي چې هغه داسې شله که ستا دا بچي ختم کړ. نن هم هغه طریقې روانې دي، خو په یو جدا ترتیب سره. مخکې به وجل ورته، اوس خو یې وجني نه، ځکه ظاهري خدا ته به موچتېږي د دې خلاف، ته به ما آواز کې زمونږ بچي وجني. خو هغه په دې ترتیب سره روح یې ورله بدل کړی دی چې تا ته پته مونه لګي ستا بچی مړي، هغه یې ختم کړي، هغه یې وجلي. یذبحون ابناکم، ذبح کول به ابناکم زامن ستاسو، دې دپاره چې کمزوري شي. نو ابنانا مراد هغه مولودین بچی چې د دینه پیدا شوي. ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودي نساءکم ښځې ستاسو، جینکۍ ستاسو. کلام داسې پکارو یذبحون ابناکم و بناتکم یا رجالکم و نساءکم، داسې پکارو یذبحون ابناکم و بناتکم، یا داسې پکارو رجالکم و نساءکم. خود دلته ابناءکم په مقابله کې نساء راوړو، د ابنا په مقابله نساء، حالانکه د ابنا په مقابله کې بنات پکار او یا د نساء په مقابله کې رجال پکارو. ذبح کول به سړی ستاسو او ژوندې به پرېښودې ښځې ستاسو، یا دا ذبح کول به ابناکم زامن ستاسو، ویستحیون نساکم یعنی بناتکم او ژوندې به پرېښودې جینکۍ ستاسو. خو نه، ابنا ماشومان ذکر که نساء ښځې. دا ولی؟ در اصل قرآن کریم کې بعض اوقات الفاظ مستمل وی په اعتبار د ماکانه، او بعض اوقات مستمل وی الفاظ په اعتبار د ما یکونو. نو دیزی کی په اعتبار د ما یکونو دا لفظ مستمل د نساء. نساء خزو ته ویلی شي، خو مراد ته دلته جینکۍ دي، چونکې آینده کې دغه جینکونه به ښځې جوړیږي، نو په دې اعتبار سره نساء لفظ راوړی دی چې دا به آینده کې ښځې وي. او دې سره یو څیز ته اشاره وکړه چې هلکان به ذبح که او جینکۍ به ژوندۍ پرېښودې تر دې چې هغه به پیغلې ښځې شوې، همداسې به پاتې وي. هلکان به نو، نو چې هلکان نه او ښځې سیوا شي، لازمه خبره ده چې د هغې نه بیا حیا اخیستلی کېږي، بې حیایي شروع شي، بدکاریانې شروع شي. یستحیون معنی لږ کوو، یستحیون
استحیا یا خو مراد د دینه استبقاء ده، استبقاء باقی پری خودل، او دا هم مستلزم دی عذاب لا، دا هم یو عذاب دی چې نارینه کم شي او زنانه سیوا شي نو بے حیايي به زیاته شي. نو یستحیونا استحیا یعنی استبقاء چې باقی پاتې شي، جنکی به باقی پری خودي. دا ولی د پاره د خورولو د بے حیايي، لکه څنګه چې ما وې، او دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه هم ده چې د 50 خزي کفالت به یو سړی کوي، خدوره به سړی کم شي په اخره کې. تاسو وګورئ خزي سوره سیوا شوي، جنکی پیغلی شوي او نکونه ودونه وغیره نشته، اګه کیم دا بدبخت خپل نه پریږدي دیم دریم سلورم ته باید هر خزه خاون توي چوک سلور کوي. پار ملک پار ځای کې دا فتوا پکار ده، ځکه د خزو ریشو زیات شوی سیوا شوی په نسبت د سړو. ماته یاد چې په 2007-8 کې ما خپل د خزو د سړو ریشو هغه وخت کتلو، 50% خزي وي په پاکستان کې، صرف نور خو پرېګه ده، او سړی د هغې په مقابله کې یو کم 50%، نو تقریبا 2% پیسې و. اوس پته نشته سوره وي، اوس ما نه دی صحیح کړی، او بیا په پوره دنیا کې به څه حالي. نو جینکۍ به همداسې پرېښودې، هغه به نه ذبحه کو، ولې چې په دې کې بېحیایي خوره شي. یا یستحیونه د حیا نه مأخوذ، معنی چې حیا بیا غستل د ښځو نه، یعنی بدفعلي به ورسره کولو، دا معنی هم ده. الکان به ذبح کولو، نو چې ځوانان ذبح شي نو د دفاع د ښځو د پاره، د جنکو د دفاع د پاره هم څوک پاتې نشي، سپایي پاتې نشي، نو هغه خو غیر محفوظې شوي. نو چې غیر محفوظې وي نو دې ظالمانو به د دینه حیا غستې. نو یستحیونه د حیا نه مأخوذ، معنی چې حیا بیا غستل د ښځو د بن اسرائیلیانو نه، یعنی بدفعلي به ورسره کول. لکه نن تاسو ګورئ ډېر سخت ظلم روان دی په دې ملکونو کې، دې الله خیر وکړي. په دې پښتنو باندې خاص کر چې کوم ظلمونه وشول او کیږي لګیا دي، د دې ملکونو خپلو ظالمانو، دې بدبختو خلکو د پیغلو جینکو عزتونه چې کوم اغستې دي، توبې به وباسي، ستا د دې وجود دا ویښته به ودرېږي چې لکه یو سړي له به د هغه ضمیر څنګه اجازت ورکوي چې هغه د یو پردی لور خور د هغې عزت والي، او بیا ځان ته وایي مسلمان، ځان ته وایي د اسلام د قلې داویداري کوي. نو خدای دې داسې اسلام هم مړن کړي او تا مړن کړي، دا اسلام دی؟ اسلام خدا نو. یستحیونه د حیا نه مأخوذ، دی ظالم بدبخته فرعون به د جنکو عزتونه اغستل. د دې زمانې فرعونیان هم تاسو وګورئ شته چې هغې په دې علاقو کې خاص کر د کلو اړخ ته چې دې ځي اول ته تبایانې کوي، او په هغه ځي کې د هغې مال حال، د هغې معدنیات، د هغې هر څه تختۍ را تختۍ او د هغې عزتونه اخلي. دا والله العظیم هغه فرعونیان دي. ویستحیونه او ژوندې به پرېښودې نساکم جنکۍ ستاسو، یا ویستحیون نساکم او عزتونه به اغستل، حیا به اغستې نساکم د جنکو ستاسو، د ښځو ستاسو. یا یستحیونه دا مأخوذ د حیا نه، خو بغیر حمزه حیا، حیا بغیر حمزه، مراد فرج عورت دی، د ښځو فرج. نو معنی بیا بس شي یستحیون نساکم، یعنی یفکشون، تفتیش به کولو د فرجونو د ښځو. زوره ظالمانو د ښځو فرجونه به کتل چې چېرته بچي مچي خو یې نه دي شوي چې پټ کړي نه. بهرحال ګڼې معنی دی دلته، دا ډېر دی. یذبحون ابناکم، ذبح کول به زامن ستاسو. ویستحیون او ژوندې به پرېښودې نساکم جنکۍ ستاسو، یا عزتونه به اغستل د جنکو ستاسو نه. او بن اسرائیلو شرم و حیا تاسو کې نشته. باری تعالی تاسو ته د داسې ظالم نه نجات درک. یا الله موږ هم د داسې ظالمانو نه بچ کې، موږ له نجات راکړي. ټول تس نس تبو برباد کې امین ټول وایي چې هر ځای کې
چې الله دې تبو برباد کړي دا ظالمان چې هر ځای کې وي چې دې مسلمانانو باندې ظلم کوي. یستحیون نساءکم دې ځکه ګوره یو سوال بل راځي چې صحیح سزا خو به دی له ورکولو زامن به ورته ذبح کولو او د دې جنکۍ به ژوندې پرېښودې. یو سبب خو ګوره ما تاسو ته خپله ذکر که فرض که تاسو نه څوک سوال وکړي چې دا هلکان به ولې ذبح کولو نو د هغې بهترین جواب د قرآن نه وشوخه. ټولو کې غوره جواب د قرآن دی او هغه ما تاسو ته د سورة القصص په حوالې سره جواب وکړو چې هلکان به ولې ذبح کولو دې دپاره چې دی کمزوري کی څه شي دوی کمزوري شي. او د دې نورم ګڼ توجیحات شوي دي مفسرینو کړي دي. بالخصوص تفسیر ابن کثیر په دې ځای ښکلی تفسیر کړی دی. هغه روایت ذکر کړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې یو لوی تابعی دی سعید ابن جبیر رحمه الله وفتناک فتونا د دې تپوس ته کړی دی حدیث الفتن دا په نسائی شریف کې حدیث دی. نو تپوس ته کړی هغه ورله جواب ورکړی نو پاغه حدیث کې وګد حدیث دی پاغه کې دائم ذکر کړی دی چې دا الکان به ولی ذبح کولو نو علت داغي سو علت داو چې وې د بنی اسرائیلو د علماو نه داغي د مشرانو نه فرعون خبر شوی چیرې په بنی اسرائیلو کې وداس یو تن پیدا کیږي چې د فرعون ملکیت باخلی هغه به ختمي هغه وسکه ختمي با نو د دې په بنیاد فرعون داغه تصدیق خو کولو داغه خلکو چیرې پیغمبران خود پمدی بنی اسرائیلو کې راځي نو هغه تصدیق کولو داغي د دې خبرې نو دی وجه هغه بچی ذبح کول حلالول شروع کداغه خلکو داغي بچی به ذبح کولو. او دا روایت یاد ساتي په دې ځای مونږ یو بل واقعم ذکر کوو د ابراهیم علیه السلام خو د واقعه ده اوس هغه ټول نشو ذکر کوله ځکه چې بیا وخت ډیر زیات دی. دا قصص القرآن د ابن کثیر قصص القرآن او دارنګ ابن قیم په مفتاح دار سعاده کې ذکر کړي د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې کوم فرعون په هغه وخت کې د مصر فرعون یو حکم جاری کړو چې خپل خويندو سره هغه حکم داسې جاری کړو بلکې تفصیلی واقعي طرف ته نزو مختصر درته وایم چې د چا خزه به اولی د چاغه به خيسته او هغه به په زوره ځان ته مایلو فرعون. نو د ابراهیم علیه السلام د واقع د چې کله هجرت شروع کو د اور د علاقې نه هغه تلو په طرف د شام نو په مصر باندې تیرېدو په دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام سره دغه بیبي حضرت ساره رضی الله تعالی عنها هم و. نو ابراهیم علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا څوک ده ناغه ورته ویل چې اوختي دا زو معنی کلام دی ځکه چې اوخت په د عربو په لغت کې مثل ته هم ویل شي زما په شان انسان ده دا هم داغه زو معنی کلام ډیر زیات دی د ابراهیم علیه السلام ودار څوک نشي کوله دا استعداد پر چا کې نه وي ناغه ورته دا زما خور ده خدای یو قانون داو چې د چا خويندې به هغه ته بیا سنوي نو دی و ابراهیم علیه السلام هم زو معنی کلام وکړو او دا ډیره زیاته خپل خایسته و ده ساره بیبي. نو چې کله سپایان لاړل فرعون ته وی چې داسې یو تن دی او خزه ډیره سو جینې ور سره د ډیره خایسته هغه یوختي زما خور ده. نو دی بادشاہ بیا هم اراده غلط او ځکه ساره بیبي ډیره خایسته و نو ورته وی چې دا تیراولي نو ساره بیبي چې بوتله درنه نو چې لاس ورته نږدې کو نو بادشاہ لاسونه شل ځای په ځای پریوته فرعون نو هغه پوه شو چې یاره دا خو معمولی خزه نه ده. بهرحال
دو درې ځلې داسې ارادې وکړې خو باری تعالی هغه ارادو کې فرعون بار بار ناکامو، بار بار بې ذلیله کولو. آخر کار هغه پوه شي چې یاره دا تن او دا ښځه دا معمولی خلق نه دي. بیا یې ورله لور هم ورکړی، هاجره بیبي رضی الله تعالی عنها، حضرت هاجره بیبي د عربو مور، ساره بیبي دا د بني اسرائیلو مور ده. نو دا ابراهیم علیه السلام له په نکاح ورکړی، هلته نه ابراهیم علیه السلام روان شوی، خو بیا خو هم زړه د ابراهیم علیه السلام خو خفه و که نه. نو د دې وجې الله تعالی بیا ابراهیم علیه السلام ته وحی وکړه چې ته مه خفه کېږه، ستا په بچو کې به یو تن راځي چې د دې فرعون بادشاهت به ختموي، د دې دا تخت به الټکۍ غورځوي به. دا هغه روایت وخه چې دا چلیدو د بن اسرائیلو په علماو کې هم. نو فرعون دغه روایت چا نه اورېدلی او دې وجې هغه بچي به ورته ذبح کولو، دې دپاره چې کمزوري شي، ښه چې دې طاقتور نه شي، آتن پکې پیدا نه شي. نو دا د قرآن او د حدیث په رڼا کې ښکلی توجیه، بهترینه توجیه دغه ده د ټولو نه. او بقایا بیا په دې ځای نورو مفسرین هم توجیهات کړي دي. بعض پکې دا و یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، همدغه ابن کثیر ذکر کړي چې الکان به ځکه ذبح کولو چې وی دی بادشاه په خپل خوب لیدلی و چې د بن اسرائیل له خوا نه اور راځي زما په محل غورځېږي او هغه هر څه تسنس کوي. نو دا خوب بیا بیان کړو معبرینو ته. نو معبرین ورله تعبیر ورکړو چې یاره واقعي د بن اسرائیل نه به یو تن پیدا کېږي، ستا دا بادشاهي به ختموي. نو دا خبر هم صحیح ده چې د بادشاه خوب هم که هغه کافر ولی نو هغه به درستو کله کله، لکه د یوسف علیه السلام په واقع کې به هم راشي چې یو کافر بادشاه و 2 ځلې خوب لیدلی و، خوب یې رښتیا و، یوسف علیه السلام ورله تعبیر هم کړی. نو دا توجیه هم صحیح ده ابن کثیر کړی، خو اول ټولو کې بهتر دی. درېمه توجیه جلالین شریف کړی دی، تفسیر جلالین آی ذکر کړی دا اسرائیلی روایت دی. ویذبحون ابناکم، زکه به زامن ذبح کولو چې وی کاهنانو ورته ویلیو فرعون ته، کاهنانو جادوګرانو چې په بن اسرائیلو کې به یو کس پیدا کیږي چې هغه به ستا سلطنت ختموي. نو فرعون خو بیا هم د هغې تصدیق ونه کو چې هغه ځای پرېښودی وي چې هره واقعي څوک راځي دا بادشاهي به ختموي. هغه الټه مقابلې شروع کړي، مقابله شروع که چې نه به پرېږدم چې داسې تن راشي او هغه زما بادشاهت ختم کړي. نو فرعون د هغه کاهنانو د خبرې تکذیب کو، تصدیق ونه کو. خو زمونږ بعضې مفسرینو صاحبانو لدی الله تعالی بخششو کې څه به ووایو، بعضې مولیان چې ژوندیم دي سره د پوی د ناپوهۍ نه کار علي او په دې ځای کې دغه معنی کوي چې فرعون ته کاهنانو ویلیو چې داسې یو تن به پیدا کیږي. نو کاهن چې کله داغه د خبرې تصدیق سوکو کی، حدیث کې راځي د مسند احمد حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اتا کاهنن، چې څوک یو کاهن ته راغی فصدقه داغه تصدیق وکړو بما یقول پاغه چې هغه ووی، نو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. نو د تکذیب کو، د کفر کو داغه سیس چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. چې اوس دلته څوک دا معنی کوي چاو کاهنانو خوب لیدل او د دې تصدیق کو، تا د کاهن د خوب تصدیق کو، دا دریم توجیه دا غلطه توجیه ده. یذبحون ابناکم، ذبح کول به ابناکم زامن ستاسو، ویستحیون نساکم او ژوندې به پرېښودې جنکۍ ستاسو. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم. وفي ذلکم دلته یو 2 معنی دی، خیال کوئ. وفي ذلکم او په دې حالت ستاسو کې، ذالکه کې اشارت دی وروستو حالت ته دی چې دا حالت در باندې راغلی دا ذبح د ابنا او استحیا حیا غستل د جینکو. نو په دې حالت ستاسو کې بلاء امتحان من ربکم، ستاسو د رب د طرف عظیم ډیر لوی امتحان یقینا. نو بلاء مراد د بلاء اوله معنی څه شو؟ امتحان. او بلا امتحان ته وي، مخکې ان شاء الله سورتونو کې براشي.
وفي ذالکم په دې حالت ستاسو کې امتحان ستاسو د رب د طرف عظیم ډیر لوی امتحان در باندې. یا دویمه معنا وفي ذالکم ذالک کی بیا اشاره دی رستو نجات نجیناکم تا او په دې نجات ستاسو کې بلاء نعمتو او بلاء نعم د پاره هم راضی مخ کې به ان شاء الله وګورئ. نو فی ذالکم بلاء او په دې نجات ستاسو کې بلاء نعمت من ربکم ستاسو د رب د طرف عظیم ډیر لوی. او دا غسل عنوان ته اشاره شو چې نجات من فرعون دا یو نعمت د نعم د رب ستاسو نه، دا یو ډیر لوی نعمت چې باری تعالی د داسې ظالم نه تاسو له نجات درک. نو فی ذالکم اوله معنا او په دې حالت ستاسو کې امتحان ستاسو د رب د طرف ډیر لوی. یا دویمه معنا وفي ذالکم او په دې نجات ستاسو کې بلاء نعمت من ربکم ستاسو د رب د طرف عظیم ډیر لوی. نو د دې آیت عنوانو نجات من فرعون، د فرعون نه نجات درکولو بنی اسرائیلو نجات می د فرعون نه درکو. نو عبدوا ربکم عبادت کوي د رب خپل اصل مقصد ته خبره بیاي. ترجمه کوم وکي دي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کله چې نجات می درکړو تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم رسول به تاسو ته سوء العذاب بدی سزاګانی یذبحون ابناکم ذبح کول به زامن ستاسو ويستحيون نساکم او ژوندې به پری خودی جنکې ستاسو د پاره د بے حیاي. وفي ذالکم او په دې حالت ستاسو کې امتحان د رب ستاسو د طرف عظیم ډیر لوی. یا وفي ذالکم او په دې نجات ستاسو کې بلاء نعمت من ربکم ستاسو د رب د طرف عظیم ډیر لوی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.